یو ځلې موسی علیه السلام الله جل جلاله سره راز او نیاز ته روان و. لاره کې ورته یو سړی راغی، ورته ویل چې یا د الله رسوله، یا د الله کلیمه، ته خو الله ته روان یې، ته ورته ووایه چې ما نه تا څومره مال قبول کړی ده، ما خو ډېرې زیاتې صدقې کړي دي، څومره مال تا ما نه قبول کړی ده. کله چې موسی علیه السلام الله جل جلاله ته ورغی، ورته ویل چې یا الله ستا دا بنده داسې وایي. الله جل جلاله ورته ویل چې ته دې بنده ته ووایه چې ستا نه الله جل جلاله یو غیران قبول کړی، د یوې روپۍ نیمه پیسه دومره تا نه قبول کړی ده. کله چې موسی علیه السلام راغی، دې سړي ته ویلې چې الله جل جلاله داسې ویلې. دا سړی موسی علیه السلام ته وایي ډېر خفه شو چې ما خو دومره ډېرې پیسې خرج کړي دي. وایي الله ته ووایه چې هغه یو غیران مې بېرته راک، ما دومره مال خرج کړ او تا پکې یو غیران قبول کړ، هغه مال مې بېرته راک. موسی علیه السلام ته الله جل جلاله ویلې چې دې سړي ته ووایه چې لاړ شه پلانکي غر باندې ستا دغه غیران ایښی ده او بېرته یې واخله. کله چې سړی لاړه، هغه غیران یې راواخیسته. الله جل جلاله دې موسی علیه السلام ته ویلې چې دې سړي ته ووایه چې بازار ته لاړ شه او دغه غیران باندې ته سودا وکړه، داسې سودا وکړه چې د تل یو طرف ته د غیران کېده او بل طرف ته کوم شی چې ته اخلي هغه کېده. کله چې موسی علیه السلام دې سړي ته داسې ویلې، د غیران یې راواخیسته، لاړ بازار ته، قصاب ته ورغی. قصاب ته چې ورغی، قصاب ورته ویلې په دې خو هېڅ هم نه کېږي، دا خو یو غیران ده، په دې باندې تا ته څومره غوښه درکړم. دا سړی ورته وایي زه داسې غوښه نه اخلم، زه په داسې ترتیب باندې غوښه اخلم چې د ترازو یو طرف ته دغه غیران ږدم او بل طرف ته به ته ما ته غوښه وتړې. هغه ورته وایي دا خو ډېره کمه کېږي. قصاب یو طرف ته غیران کېښوده، بل طرف ته یې غوښه کېښودله. څومره غوښه چې کېښودله ټوله قصابي کېښوده، دغه غیران یې راجیګ نه کړ د خپل ځای نه، هېڅ ونه خوځېده. بازار کې وګرځېده، نورو ځایونو ته لاړه، دا غیران پې دروند و. موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وایي که یو طرف ته دا غیران ایښی و او بل طرف ته دغې سړي اسمان او ځمکه د ترازو یو طرف ته بل طرف ته ایښي ول، دغه غیران به ترېنه دروند و. دا د دې وجې نه چې دا وایي ما قبول کړی ده، دا ډېر لوی ارزښت لري. الله جل جلاله چې کوم مال قبول کړي، هغه بیا داسې چې الله جل جلاله د دې ټولې دنیا پروا نه کوي. هغه کوم مال چې تا نه قبول کړی او ستا پکې اخلاص ده، الله جل جلاله ستا اخلاص ته ګوري. ته باید اخلاص ولري، چې اخلاص دې ولرو ده بس الله جل جلاله درنه قبلوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول کې اخلاص پیدا کړي. اخلاص ډېر بهترین شی ده.